رسول فرمای بنی اسرائیل شو زونو چې غنوم کفلو هر شپه د ګناه د پر شزینار او استلا په ګناه باندې بریک نه لاګو د خواهشات غلامی ته راولا الله ډېر لوی مال دولت ور کړو په واش باندې په 60 دینار باندې واش دینار او استلا 60 دینار د سره زره په 60 دینار باندې واش دینار او استلا چې کله هغه شزینا باندې دای قادر شو دای په قادر شو هغه شزینا وژړل دا څه وتر دلاونه پسټ شلا کیفل ورتول چې ویلې مو تو سره زیر ظلم کړه دا چې ته جوړه ورته ویل چې کیفل زیر ظلم دې نه در سره کړه مو د الله په ذات قسم وي دا سمو چې خپل رب نه دا ناراض کړه لکه د اس کې زلا گیا کیفل درې ورا د خبر اوروړه چې دا څه ته چیرې نه دی کړی چې چیرې مان نه دی کړی چې سی ویلې کوي چې ولکن الفاقا خرشل وجد بجې د لولو د قربت په وجه نه مې د اعمال ګنده عمل تن بلا تړلې دو کیفل ورته چې خیره د سمې چې در کړی د امو د طرف نه پتو باندې صدقه د کیمی ذات سره چې رغلې د غي ذات سره لوړه ښه او خیره زړه سپای انساني مو طرف ډېر سره کړی دی خو سفر مو د خپل رب نه حیا نه کړی خیره مو ته دعا کوه چې الله مې معاف کړي دعا تا کوه چې الله میں معاف کی اگر شزینا لوڑلا تو عزت سرا واپاسلا اللہ رسول فرمائی مدہ غش پابند دختے پلتا مرگ روغائی خلق دے کردار نا خبار دی دے اعمال نا خباری چاوے دے جنوزان ہوا چیگا کڑیے چاوے دے جنوزان ہوا ور کڑیے چاوے دائی قبر سے نوا دفن کڑا عزت مند سب وقت زوڑی دے پکیر بند نورانی شکل فیاس منع اور رب لیکل کڑی دی ان اللہ قد غفر للکفل بے شک اللہ تعالیٰ دے کفل مغفرت کردا سمانا ورشی جنوزاو کیو کفن دفن یاو کیے تولا زندگی پا گناہ غر کا تیروا بیا پا آخر شیوے نیک شزینا تا دے گناہ پنیات اور نشدو اللہ زندگی بدلا کرا نیک خلق تا چے پا نیک نیات اور کشنے بیدے اللہ زندگی نہ بدلائی بیدے اللہ زندگی نہ بدلائی وہی زتمان دے دے اندرون دے گند دے خارج اولی چے دا گند میں دے اندرون نہ خارج شی دا لاول خلق لامن انسیے دا علماء لامن انسیے دے بزرگوں نے پسحبات سے کشینے دیئے تبلیغ سے وقتی نہ ہو لگائیے تبلیغ سے اندہ نیک خلق کول سرا پیوزوی بندی اگا یوں نیک صحبات ہوئی دغه صحبات خپل آثارات ہوئی ساڑی چے انقلاب والی تو سے ویلی دلی چیو سڑائی قاتل آئی جی اورگار وائی اجراتی وائی ہوئی زتمند چے کلا پتا بلیغ شاہ سلیر میاش ترتے رکی دیکھ نیک ماحول دے آثار دے وجہ رہ زندگی بدلا شی پکیما شپاوے چے ویتے غلے دے پورا اس باغاش پابندے چی گیڑی غلے دے پورا نا رب تا پسجدے شدے جڑو دے پورا چی گیڑی دا دے اق صحبات آثار دا عزت مند تشکیل میں اوپر ثوابی سے پتا بلیغ سے پتا تشکیل سے شپیش کسون دے سیندویر سرا شپیش کسون دے میش پاشتو نوی مشروم بیان میں اوپر یو قاسم محمد نوازی نومو دے زیلے گوٹ کیو دا سے پا مخا جڑل عالمو دعا کولا اور تپوتی چکلا میں بیان اوپر ویچے مولی سے موتو سرائی واپٹا خبر دو تلمی چی ریغا دو مصری بل عالم آمار سرا چیک وی جماعت پوس چاکتا چیک شلی خبر آنشلا کوائی پشاڑوی لگیا شسن گیوے کولے وہ توی چی محمد نواز سخا برا دو ویچے مولی سے دیر گناہ گوری چا اللہ مو معاف کیوں کانا دو پشاڑو لگیا وہ متصلی ورکولے محمد نواز اللہ دیر غفور رحیم ذات تا بیا خبر اشیری کولا بیا پشاڑو لگیا شد بیا خبر اشیری کولا بیا پشاڑو لگیا شد او دا سے سلگی وے کولے اخیر شیزون ٹیم کے سرا مور کلچے تو رحمتی نہ وے دے تو گناہی نہ وے دے اللہ پر رحمت نہ خوزیوت نہیں دے اللہ پر رحمت نہ خوزیوت نہیں خبر کوا سشی گناہ دے دا ویل چے مولی سے پدا گوتا بند میں 65 مڑی کڑی دی پدا گوتا میں 65 مڑی کڑی دی چے اللہ وہ معاف کیوں کرنے مجھے سرانگے روغلے دے ماحول تا ویچے پا مو بندے خبرہ پویش دے دو لانڈا دے ماں نیٹ کی تکاؤں ویچے پانسی آڈر بندے اوشو و جیل سے ویچے دے مشکلی اور قاسو دا یغیچے پا خائی باورچی ویچے آغا پا جیل سے ویچے دا سے قرآن نیولا او پا شڑو لگیاؤ ویچے مورستینا پلاتا ہوئی مارک زری پمیش شوی دی روڑے تو ویچے درتا ویچے نوازی کشینا ویچے کلا کشینا ہون دا قرآن دا آیات ویچے پا چڑاؤ دینا
صحابات خو بدای نه را ملاوی دعا کولا ورته پوتې من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها چا چې مؤمن مسلمان قتل ک دا همیشه د پورا جهنم شي وی چې سیندی شه ترجمه ور سره لیکلی وا وی چې د خبره ته مو قتل زړه مې وشړل چې کدا دنیا وی دا خو تیرا شي په پانسی لټکا وته او کدا آخرت زندگی میں ہمیشہ په یرو په داو باندې لګیږي وی چې په ډاړو لګیا شل د خاص په لوس میں تبا وی اسرا وی چې اتا بلیغو وی چې موته کلمه ول مين نرت وی چې مين زیر تترو کلمه رزدا کړلا مين زیر رزدا وی چې مول مين سکو رب سره مې وعده وکړلا او رب کا موته د موکار وکړلا زه ټوله زندگی د تو د دین نه سوا بلا چار نو کو لاندې دا چې ورسته په مو بشا اپیل وشو زه دغه نار بهر تشن د پانسی غاټ نه بار وروتم قید نه بار وروتم وی چې هر چاته نو مې چې قتل کړو وخت ورتلن کلشن کوپ مې پلوش ورک چې تو ځای ور مو قتل کړه دا مونږه بدل وخلا سینا مې ورته خلوص کړه وی چې د مو ډیره تاو قتل او مو عمل ته او قتل وی چې ور ساده را بده پورا مې معافیه وی چې مولوی صاحب په دې ټوله بندر شهر دنای معاف کړای وست چې کله بیان وکړو وی چې موته بیا وخت پر دړش وی چې زه علم کوم شپږم درجه مې وی چې هر کول سلره مې آشته لګاو چې الله مو معاف کیو کنه بیا په ډاډو لاګیا اور دل چې محمد نواز سے پر چې زندگی د رب کائنات دروازه د رحمت خلوص دی ایو سړای اوسه مړی کړي یو کم سل مړی کړي الله مغفرت کو د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ قاتل وحشی دیغ الله رب العالمین مغفرت کوي او صحابیونه جوړای کله جواب د خیر اراده در تکړی دو ته مې داسې خبره وکړلې چې دای بیا په خبره باندې لشکې متباین شو دا 65 مړی چې کړي نه راوي چې سیمره سکاولا دا تشی انقلاب وروست دا تبلیغ انقلاب وروست دا نه کې حلقه د صحابت انقلاب دا نه کې حلقه د صحابت انقلاب دا عزت مان دې نه کې حلقه صحابت سے کښینې دي علماء سره کښینې دي اے دا یو خبره ضرور په وړې سے کښې دی د دین مختلف شعبې دي جهاد د دین شعبادو چې اور په ونړاوي کني پټونه بل ګمراه انسان نه تبلیغ د دین شعبادو چې خلافونه کې خور په ونړاوي کني تونه بل ګمراه انسان بل نه تصوف تزکیه احسان کو عزت مند خانقاه د دین شعبادو چې خور په ونړاوي درس او تدریس مدرسه د دین شعبادو سیاست عادله د دین شعبادو ختم نبوت د دین شعبادو خواص شپ بند پیدا علماء لون د خلق چې پکې ماته علاج شوی د اغاوینی د بل طرف نه ویني زیغه تسول کوم دا ټوله کوا ټوله نشه کوي چې کیمه کوي چې آ کوا نرا د پورا دعا کوا محمد مصطفی طائف شهر تطلا وینونه بيدلی دا تبلیغ دا پدار ارکم شی او کام سال ویټ یو بوند سال ویټ صحابه جمع کړي قران او حدیث کی ګورتره تیرې درس او تدریس لاګیا دا مدرسه دو د اصحاب صفا په ډمبوري باندې د 70 900 د 400 طالبان جمع کړي دا مدرسه دو مسجد نبوی شه د ذکر مجالس او خلقې لګېږي د عزتمند خانقاه دو د مسجد نبوی نه د جهاد لشکره ووزي دا جهاد دا د مسجد نبوی نه عزتمند د ختم نبوت ته دفاع د پورا د مسیلمه کذاب خلاف لشکره وتل دا ختم نبوت دا ټول دین اسلام دا عزتمند ټول دین اسلام دا ټول دین اسلام دا ټوله کوا وان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء بنی اسرائیل ته سیاست انبیاء کرام کو دا ټول عزتمند دین دا ټول د دین اسلام شعبې دي هر ایوا کوا هر ایوا شه د واسنه راځي یوا کوا بلې د پورا دعا کوا ټول عزتمند بل کامیاب انسان په مختم زکه باندې نه دې پورا ټول نیت نه کوي ان شاء الله واخر دعوانا